بسم الله الرحمن الرحیم. منګه غواړو چې د 11 ټولګي ریاضي تاسو زده کوونکو ته کار وکړو. هیله لرو چې په ښه توګه دا تعقیب کړئ او هیله لرو چې یو څه له دې څخه تاسو واخلئ او زده کړئ. څنګه چې تاسو د 10 ریاضي ولوستله، د 9 ریاضي ولوستله، بعضې معلوماتونه مفاهیم مو له هغه ځای څخه واخیستل. ښایي نښایي هغه ټول مطالب دلته تاسو سره کومک کوي، ځکه ریاضي یو تسلسل لري. که چیرې هر صنف ښه تاسو زده کړئ، د بل صنف مشکل تاسو زیات حلولی شئ. نو موږ دغه د 11 ریاضي چې دا کتاب د نصاب تعلیمي ده په دې کار کوو او دا کتاب موږ او تاسو پوهیږو چې باید چې په کومو مفاهیمو موږ او تاسو لاس پیدا کړو و یا بعضې مفاهیم چې موږ باید زده کړو، لکه مقاطع مخروطي دي، تصاعد حسابي و هندسي ده، یو قسمت د هندسې د فضایي ده، متریکسونه دي، وکتورونه دي، احصایه ده، احتمالات ده چې احتمالاتو کې تبدیل و ترکیب و تبدیل ده او داسې نور مطالب هم پې کار کوو او امید ده چې په دې شیانو تاسې دسترسي پیدا کړئ او په غور او دقت سره ولولئ. نو موږ درس د خپل شروع کوو. دا درس د موږ شروع مقاطع مخروطي ده. موږ پوهیږو که چیرې یو مثلث د قایم الزاویه، البته تاسو په مثلث د قایم الزاویه کې پوهیږئ که په یوې قایم الزاویې باندې دوران ورکړل سي یو مخروط لاسته راځي. که چیرې دا مخروط په یو مستوي سره قسم قطع کو چې موازي له مساحت د قاعدې سره وي، دا مقطع یوه دایره لاسته راځي. او که داسې مایله قطع کو یو بیضوي لاسته راځي، او که عمود قطع کو یو پارابولا لاسته راځي، او که دوه مخروطه راس په راس سره ونښلوو او په یو مستوي سره قطع سي، هایپربولا لاسته راځي. البته که داسې دا قطع سي دوه مخروطه سي راسا په معلد د بیضوي باندې قطع سي، دلته بیا هغه لاسته راځي، یعنې په راس د دوه مخروطو چې دوه مخروطو باندې چې قطع سي، دلته یوه هغه زاویې د متقابل براس لاسته راځي. ښه، اوس موږ او تاسو پوهیږو چې له جمله د مقاطع مخروطي نه یوه الپس ده. نننی درس د موږ څه ده؟ مقاطع مخروطي او مقاطع مخروطي موږ پوهیږو چې الپس ده او پارابول ده او هایپربول ده او پارابول ده. الپس البته یا بیضوي ورته ویل کیږي. موږ پوهیږو چې دلته یو تصویر هم په کتاب کې ده چې نظام د شمس چی ته وایي. که چیرې پوهیږو چې موږ محراق کې یو محراق کې لمر ده، په دې باندې مختلفې سیارې حرکت کوي په شکل د مدار د بیضوي، یوه په دې شکل بله په دې شکل. دې ته نظام د شمس وایي. البته چې یوه سیاره ځمکه ده چې قسم حرکت کوي، چې البته جغرافیه کې به موږ لوستلي وي چې یو حرکت د انتقالي ده، یو حرکت د وضعي ده. حرکت د وضعي خپل په محور باندې ده چې له دې نه شپه او ورځ پیدا کېږي، او حرکت د انتقالي هغه ده چې په خپل محور باندې تاویږي چې له دې نه 4 فصله لاسته راځي. نو په دغه بیضویانو کې چې ده موضوعات بیضویان دي چې په شکل د بیضوي مدار د بیضوي حرکت کوي، چې یو محراق کې البته لمر موجود ده. البته دلته چې دغه خپله مساوي اوقاتو کې مساوي فاصلې دغه شعاع د لمر او شعاع د ځمکې چې دغه مساوي اوقات مساوي فاصلې په مساوي اوقاتو کې طی کوي.
او دا مساله دا ده چې دغه شکل دی بیضوي ده. نو البته استعمال یې او همدلته ده چې که چیرې موږ یو حرکت د ځمکې د لمر شاوخوا کې په شکل د مدار د بیضوي حرکت کې که چیرې موږ وګورو چې هغه ده موږ بیضوي یا الپس تعریف کو، هغه سد د نقطو ته ویل کېږي، هغه مسیر د نقطو ته ویل کېږي چې له دوه نقطو نه مساوي فاصلې ولري، همغه شکل ته بیضوي ویل کېږي یا الپس ویل کېږي. که چیرې موږ دوه نقطې ولرو، فرض یوې نقطې ته F1 وایو یا بل نقطې ته F2 وایو، دغه که چیرې موږ دغه فاصله له دې فاصلې سره موږ جمع کو یو ثابت وي او له دې هغه نه موږ لرې لاړ سو او بیا دلته راسو، دا بیا هم ثابت ده. لکه څنګه؟ لکه داسې که چیرې موږ یو سړک ولرو او دلته یو تعمیر ولرو، ډېر وبښئ دا د پارابولا ده د الپس. که چیرې موږ دوه چوکه ولرو، چوک د F1 F2، موږ یو نفر ته ووایو چې تاسې داسې یو موقعیت غوره کړئ، چې 8 کیلومتره له دې چوکونه لرې سئ، یا 8 کیلومتره نه یا 800 متره له دې چوکو. حتما موږ هلته یوه نقطه پیدا کوی سو، دغه فاصله جمع دا فاصله چې دواړه سره جمع کو، یعنی دا فاصله د A دا فاصله د B، A جمع B څو کېږي؟ 8. خو موږ دې نفر ته داسې وایو چې تاسې یوه بله نقطه پیدا کړئ چې دا موقعیت تاسې غوره کړی نه وي، بل موقعیت هم نیولی وي، ولې بیا هم 8 کیلومتره فاصله تینا 8 کیلومتره په اندازه د 8 کیلومتر تینا لرې هستئ. حتما لږ ذره له دې نقطې نه لرې ځي، دې ته نږدې کېږي، چې دې ته که C وایي دې ته D وایي، پس C جمع D هم څو کېږي؟ 8. ځکه چې موږ دا ورسره بیا ووایو چې دغه داسې نقطه پیدا کړئ چې له همغه نقطې نه ته دې چوکه او ته دې چوکه فاصله 8 کیلومتره. حتما دلته یوه نقطه موږ پیدا کوو چې له دې نه لرې ځو، دې ته نږدې کېږو، بالاخره ښه دلته ځکه زیاتې نقطې پیدا کېږي، دلته هم موږ کولی شو چې دا نقطې پیدا کړو. که دغه نقطو ته موږ دوام ورکړو، دغه یو شکل د بیضوي لاسته راځي، یعنی محل د هندسي د نقطو یا خط سیر د نقطو چې مجموع د فاصل دوه نقطې مستقر نه ثابت وي، دوه مستقر نقطو ته ثابت وي، دې ته همدغه مسیر ته بیضوي ویل کېږي. البته متوجه اوسئ چې دا سطح د بیضوي ده، تنها دغه نقطې دا نقطو ته بیضوي ویل کېږي. ښه که چیرې موږ بیا هم په دې باندې دا تعریف موږ بیا کار پې کوو، که چیرې موږ دوه نقطې ولرو، هغه خط سیر د نقطو ته بیضوي ویل کېږي، چې فاصله له دو نقطو څخه ثابته وي. یعنی په دې معنا چې که چیرې دغه یوه نقطه دا فاصله جمع دا فاصله جمع دا فاصله و دلته یو بله نقطه دا فاصله جمع دا فاصله جمع دا ټول ثابته دي، چې یعنی که دې ته x وایي دې ته y وایي، x جمع y مساوي کېږي دې ته a دې ته b مساوي کېږي a جمع b مساوي کېږي دې ته c جمع d. یعنی په دې معنا چې یو بیضوي هغه خط سیر د نقطو ته وایي چې د هر نقطې مجموع د فاصله له دغه دوه نقطو نه ثابت وي. یعنی په دې معنا چې
دا فاصله جمع دا فاصله دا فاصله جمع دا فاصله دا ټول سره مساوي. که چېرې موږ فرضاً یو وړوکی بیضوي په نظر کې ونیسو بیا هم هماغه دغه فاصله چې جمع دا فاصله هر څه شو فرضاً 10 شو حتما دغه فاصله جمع دا فاصله دا هم 10 ده دغه فاصله او دا فاصله هم 10 ده. پس داسې ویلی شو هغه مسیر د نقطو ته بیضوي ویل کېږي یا هغه سد د نقطو ته بیضوي ویل کېږي چې مجموع د فاصله له دوو مستقرو نقطو نه ثابت وي. یعنی دې دوو نقطو مستقرو نقطو ته چې وایي محراقونه د بیضوي وایي. موږ او تاسې پوهېږو چې یو بیضوي دوه محوره د تناظر لري. محور د تناظر البته موږ په نهم صنف کې لوستلي چې یو تناظر د مرکزي ده یو تناظر د محوري چې البته دا هم دلته کمک کوي. تناظر د مرکزي محوري په دې معنی چې که چیرې یو خط موږ ولرو ای بی خط ولرو نظر محور د دلتا ته متناظر له دې عمود رسم کو عین فاصله دلته انتقال کی له دې نقطې نه عمود عین فاصله له دې نقطې نه عمود عین فاصله له دې نقطې عمود عین فاصله متناظر دې نقطې دا نقطه ده د دغه نقطې دا نقطه او بالاخره د دغه خط متناظر ای بی ده د ای زبر بی زبر پرامه. یعنی نظر یو محور ته فرضاً طور مثال زه دغلته یم د دیوال ته چې څومره لرې یم یو نفر چې په مقابل د ما کې ولاړ وي په عین فاصله دیوال ته ولاړ وي همغه دویم نفر چې دغه ما ته متناظر ده. دې ته تناظر د مرکزي وایي. که تناظر د محور وبخښئ تناظر د محوري. تناظر د مرکزي څه معنی؟ نظر یو نقطې ته تناظر پیدا کوي نظر یو مرکز ته څه معنی؟ یعنی په دې معنی چې د خط خو له نقطو څخه جوړ شوی سد د نقطو ده سد د نقطو د هر نقطې تناظر کولای شو چې دې نقطې تناظر موږ دلته لاسته راوړو د دې نقطې تناظر دلته د دې نقطې تناظر دلته د دې نقطې تناظر دلته. یعنی په دې معنی چې کولای شو چې خطکش په اندازه دغه تو اوږدوالی له دې اوږدوالي سره باید چې مساوي همدغه نه چې دلته ده همدونه مخامخ حرکت کوو. پس د ای بی ای زبر بی زبر متناظر ده. یعنی په څه معنی که چیرې دا په همدغه نقطه قاد کو یو په بل سره منطبقېږي او په تناظر د محوري کې چې مخکې موږ ویلې فرضاً د تناظر دا ده که چیرې موږ دا له دې ځایه داسې قاد کو یو په بل منطبقېږي. ښه اوس دلته موږ وینو چې تناظر دوه محوره د تناظر لري. موږ ویلو چې فرضاً یو مثلث د متصل ساقین فرضاً یو محور د تناظر لري. ښه موږ د بیضوي تعریف ولوسته چې بیضوي څه ته وایي او مقاطع مخروطي څه ته وایي. که چیرې یو مخروط په یو بیضوي په یو مستوي قطع سي دایره لاسته راځي پارابول لاسته راځي هایپربول لاسته راځي پارابول لاسته راځي او په همدغه شکل په تعریف د بیضوي کې چې زیات وغږېدو نو تعریف د بیضوي موږ وویل چې هغه سد د نقطو ده چې مجموع د فواصل له دوه نقطو څخه مساوي وي دې ته وایي بیضوي او یا الپس چې یو بیضوي الپس دوه محوره تناظر لري چې بیا دواړه تقاطع د دوه محوره تناظر ته په نوم د مرکز د تناظر ویل کېږي چې هغه ته مرکز د بیضوي هم موږ او تاسې ورته وایو. نو نننی درس هم همدونه و او بله ورځ به بیا معادله د بیضوي کار کوو او بعضې سوالونه به په بیضوي کې کار کوو. خو له ټولو مهم دا ده چې تعریف ډېر مهمه ده ځکه چې تعریف باید تاسې واخلئ یعنې مفهوم د بیضوي څه معنا یا د مسیر د نقطو خط سر د نقطو محرق څه معنا بیا په بله ورځ په بل درس کې په دویم قسمت کې به یې کار وکړو. و پلنی درس هم خلاص او تاسې
خدای سپارو او کارخانګي به بیا بل درس کې ورکو. صحیح، تاسې دا تعریف ولولئ او بیا به بل درس کې ورکو. او که چیرې تاسې په کور کې یو مخروط جوړ کړئ او په یو سطح باندې دا قطع کړئ، پرې کړئ، کولای شئ چې دایره لاسته راځي. که موازی محور له قاعدې سره قطع کړئ دایره، که مایله یې له نظر قاعدې ته قطع کړئ بیضوي، او که عمود په قاعده یا موازی له معلد د مخروط سره قطع کړئ، پارابول لاسته راځي. دا به تاسې عملي کور کې وکړئ. ښه، درس هم نننی خلاص او بیا بله ورځ به بیا په بیضوي بیا هم کار وکړو، معادله به کار وکړو او سوالونه به یې کار وکړو. او په خدای هم سپارو. په مخه مو